اشاره وکړئ البته رکوع ته به سر لږ ټیټوئ او سجدې ته به ډېر زیات سر بیا ټیټوئ خو مونځ به په هېڅ حالت کې تاسو نه پرېږدئ بل مونځ هغه د مریض مونځ دی څو پورې چې د انسان فکر او حواس پر ځای وي تر هغه پورې ورته په شریعت کې د لمانځه پرېښودلو اجازت نشته خو له بده مرغه چې نن موږ جوړ تیار یو د دنیا کسب ته او ښه هوښیار یو خو مانځه ته بیا غافله یو الله رب العزت موږ ته توفیق نه دی راکړی که څوک داسې مریض وي چې هغه درېدلی نه شي نو هغه دې په ناسته باندې لمونځ وکړي په ناسته باندې د رکوع سجده کوي خو که په ناسته باندې کېناستی شو خو رکوع سجده یې نشوه کولی رکوع سجدې ته دې بیا اشاره وکړي رکوع ته دې لږ سر ټیټوي او سجدې ته دې ډېر زیات سر ټیټوي او که په ناسته اشاره هم نشوه کولی نو په ملاسته یا په اړخ یعنې ډډه دې ووهي او د سر په اشارې سره د خپل لمونځ ادا کړي او که څوک په ملاسته باندې لمونځ کوي نو مخ به یې د قبلې په طرف برابر کړي او پښې به یې راغونډې کړي یعنې پښې به یې د قبلې طرف ته نه غورځوي او که بالغ شاته کېښودی شي ډېره ښه خبره ده نو رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي او په هغه باندې لمونځ وکړي حتی فقها ویلي چې خپل حاجبینو په وریځو باندې د اشاره کوي خو لمونځ دې نه پرېږدي که چیرې کوم کس په اشارې سره هم لمونځ نشي کولی نو هغه ته بیا لمونځ معاف دی خو څومره منځونه چې پاتې کېږي ترې باید چې ورثه یې هغه وشمېري او د هغه د لمرګ نه وروسته باید چې د هغه د منځونو فدیه ورکړي نن موږ روغ هم یو خو بیا هم غافله یو او د الله رب العزت په دربار کې نه پرېږدو چې مونځ وکړو مونځ داسې عبادت دی چې هغه په هېڅ وخت کې د سقوط قبول نشي کولی که په ولاړه یې کولی شي ښه که نه په ناسته یې وکړه رکوع سجده وکړه که کېناستی شي رکوع سجده نشي کولی رکوع سجدې ته اشاره وکړه او که په ناسته نه شي په ملاسته باندې وکړه هلته په خپلو وریځو باندې او په خپل سر باندې باید چې رکوع سجدې ته اشاره وکړي خپل لمونځ پرېږدي نن زموږ پښې هم سم ټول بدن هم سم الله دا توفیق دا بدن هم موږ ته راکړی لکن بیا هم د الله د یاده غافل یو الله به زموږ نه پوښتنه نه کوي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي موږ ته زموږ کورنۍ ته زموږ اولادونو ته چې تل لپاره د مانځه پابند وو نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه په بلې خپرونې کې به انشاءالله د جمعې لمانځه په مسایلو باندې